بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. تیر درس کې مونږه په د مونوګراف په ډیزاین کولو خبرې کړې وي او دې پورې دا کمانډونه ویلي دا مخکې کمانډونه چې دي او ورسره هم فکر کوم پراپرټیز باندې خبرې کړې وي. تر دې پورې دا فقط دغه فونټ کې دغه پراپرټیز ویلي او بس نور هم نه ویلي. راځو اډوانس ته. اډوانس کې اول مونږ سره کریکټر سپیسینګ دی. کله چې تا یو پاراګراف لیکل کړي یا ډېر پاراګراف لیکل کړي غواړې د دې لیکلو په منځ کې فاصله چې ده ګوره دغه فاصله تا ګورې دا فاصله دا یا دا نور هم دا لږ لږ فاصله لري دا غواړي بیخي نږدې شي یو بل ته جوخ شي دا کم کې یو لاین سپیس ته یو کریکټر سپیس لاینونو منځ کې کریکټر حروف منځ کې راځه په دې کلیک وکړه. دلته چې راغلی لاین سپیس ته چې راغلی وبخئ زه بل چې ته لاړم فونټ ته راځه فونټ ته چې راغلی اډوانس ته ګور اول یې لیکلي سکلینګ د خط اندازه څومره غواړئ چې څومره اندازه کمه کې لیکل یو بل ته جوخت کېږي. ګوره چې څومره نور دا مثلا زه اخلم څو ته اخلم دلته راغلم فونټ ته بیا راغلم فونټ کې مې دلته ورته 33% انتخاب که اوس ته وګوره لیکل څومره یو بل ته نږدې شو یو پاراګراف یو لاین ته براوست. متوجه دا هغه وخت دا کار کوو مونږ چې کله زمونږ لیکل زیات یې ورق مونږ سره کم وي نو که چېرته وایي چې نه نورمال اندازې ته دا اړی فونټ ته راځه 100% نورمال دی او چې څومره اندازه زیاته فاصله نور هم زیاتېږي. ګورې تاسو فاصله څه شوه زیاته شوه خو کوشش وکړئ چې 100 تاسو انتخاب کړئ. سټنډرډ اندازه یې څو ده 100 ده. اوکې کلیک 100 دا ګور نورمال سټنډرډ اندازه ده. دې نه لاندې بل مونږ سره فونټ کې په اډوانس کې سپیسینګ دی. یو سکیلو یو سپیسینګ. سکیل دا لیکل ته لیکي چې لیکل غټه یې وړکې فاصله څومره ورکوي د حروف په منځ کې که ایکسپانډ یې کړک که ایکسپانډ فاصله زیاتېږي لیکلو په منځ کې څومره اندازه باندې پوینټ اندازه زیاتوي فاصله زه ورته یم چې د 2 پوینټ په اندازه باندې اوس وګوره لیکلو منځ کې فاصله زیاته شوه که نه زه ورته یم چې نه دا کنډینس کا کنډینس بیا پاراګراف ته راغلم فونټ ته راغلم کنډینس معنا جوخت که نږدې کې یو بل سره کمې که څومره اندازه کمه کم 2 اوکې لیکلي بیخي یو بل ته نږدې کړو. زه ورته یم چې نه 2 نه خو اندازه یې څه کړه لږ نږدې دي دا د 0 پوینټ ګوره دا شو دا کنډینس دې لپاره موږ استعمالوو. ورسره بل موږ سره دی پوزیشن موږ مخکې هم لوستی و خو بیا هم دلته راغلی دی. زه دلته راځم لیکلو سایز غټومه 2x په توان د 4 یا لیکم لوګاریتم د 10 په قاعده د 10 مساوي کېږي څو سره یو سره. نو دې نه زه غواړم توان جوړ کړم او دې نه غواړم قاعده جوړ کړم لکه دلته چې موږ ویلو سبسکرپټ او سوپرسکرپټ دا دې ځینه هم کولی شو. دلته راځه وبخئ فونټ ته راځه فونټ ته چې راغلی دې کې ګوره پوزیشن لیکلی دا ریز کا ریز معنی بره که ده څومره اندازه باندې بره شي اندازه ورته ورکړه 3 4 10 پوینټ په اندازه باندې. دا لوګاریتم د 10 دا غواړي اول اندازه کمه کړو دا غواړم قاعده جوړه کړم دنه دلته راشه وبخئ بیا دا زه څنګه پاراګراف ته نور ډېر زم راځم فونټ ته راغلمه دې کې مې لور ورته انتخاب کړو څومره لور ګوره چې لور غواړي اندازه به کمه یې ورته لاندې خواته او کو ریز انتخاب کړه اندازه بر خواته نه زیاته یې ورته اوکې کلیک هغې ته جوړ کړو که غواړې بیخي نږدې شي دا فاصله هم ته ختمه کړه. اوس وګوره قاعده غوندې شو صحیح ده. نو دا موږ سره فونټ کې بعضې پراپرټیز بل ټرنینګ فور فانټس څه کار کوي دا دې دپاره موږ استعمالوو چې کله تاسو بعضې حروفو منځ کې که وګورئ لږ زره فاصله غوندې مثلا دلته زه راځم لیکم AV خو دا په هر فونټ کې کار نه کوي. دې دپاره تاسو مشخص فونټ انتخابوئ مثلا ټایم نیو رومن وګورئ دلته تاسو اوس وګورئ دلته دې خو ته فاصله شته که نشته ده فاصله شته خو دا دلته دې لاین سره مساوي راغلی دی د دې خو ته نه دی راغلی د دې ځي ته که چېرته غواړې چې دا فاصله شیان لږ زره کم شي په دې باندې کلیک وکړه یا فاصله ورته ورکړي اندازه به ورته تعیینه کړي څومره اندازه باندې فاصله ورته ورکړه مثلا دونه اوکې کلیک کړه اوس وګوره لیکلي نږدې کړو که نه اصولي باید دا دلته وایي داسې وایي دا فاصله یې د دوی په منځ کې کمه کړه. دا کرنینګ فور فنډس دې لپاره استعمالیږي. نو زیاتره وخت کې تاسو نور فونټونه واخلئ هېڅ تغیرات پکې نه راځي. ګوره اوس ما مثلا دلته کلیبري واغسته دې کې هېڅ تغیرات نه راوړي چې دې باندې کلیک وکړي که کلیک ونه کړي ګوره لږ کم تغیرات یې راوستو
او که حروف بدل کې بیخي نه معلومیږي، مثلا دلته راغلم اس وي مې ولیکه اس ډبلیو دې کې بیا ډېر کم تغیرات معلومیږي. نو دې دپاره مشخص حروف معلوم هغه باید انتخاب یې نو اوس تو که ډېر یو کم اندازه باندې حتی که د سایز د لیکل د کم اوسي هم بیخي تاسو ته نه معلومیږي. دا خو ما 100 واخیستو چې معلوم شو، ځکه اوس 12 واخلم بیخي تغیرات نه معلومیږي دې کې چې ما چې وکړو چې یې ونه کړو. همدارنګې موږ سره بل دی دلته لاندې اوپن ټایپ فیچر دی. اوپن ټایپ فیچر هم مشخص فونټونو سره کار کوي. که چیرې غواړئ د نمبر په منځ کې سپیس ورکړئ، که چیرې غواړئ د فورم په منځ کې سپیس ورکړئ، دا دې دپاره استعمالي. لکه دا اوس چې تاسو وکتل دغه فونټ دی، ما دې دپاره یو فونټ پیدا کړ، خو متاسفانه هغه فونټ چې دی پیسې اخلي. دا فونټ په دې کې ډېر ښه کار کوي. دلته موږ سره یو فونټ دی په نوم د ریری برډ. دې فونټ چې دی دې فونټ کې دا آپشن ښه کار کوي، خو دا فونټ چې ما هلته ډاونلوډ کړ تقریبا $100 غواړي. دا نه کېږي چې دا $100 یو فونټ یو کمانډ لپاره ورکړم. صحیح ده. نو دا موږ سره چې شی د فونټ اډوانس آپشن دی. دې نه وروسته موږ سره پاراګراف دی. پاراګراف کې دا مخکې آپشن خو موږ ټول لوست دي که نه. راځو پراپرټیز ته راځو، لیست ته. ګورئ الاینمنټ هغه ځای کې موږ لوستی او دلته هم شته. لیکل زموږ چپ طرف ته دی که نه. که غواړئ ښي طرف ته راشي رایټ کلیک که رایټ ته راځي. ګورئ لیکل رایټ ته راغلو. کنټرول ای سنټر، کنټرول آر رایټ، کنټرول ایل لیفټ ته پکې. جسټیفای دپاره شارټکټ کې څه شی ده؟ جسټیفای دپاره څوک ویلی شي؟ کنټرول جې. کنټرول جې د جسټیفای دپاره شارټکټ کې ده. دا زوم مې ورته لږ زره کم کړو. اوس دا جسټیفای نه دی، کنټرول جې کلیک کړه، دې ځای نه هم جسټیفای کېږي. او پاراګراف پراپرټیز ته چې راشي دې ځای نه هم څه کېږي؟ جسټیفای کلیک کړه، جسټیفای کوي درته. دې نه لاندې موږ سره بل آوټلاین لیول دی. آوټلاین لیول دې دپاره موږ استعمالو. اوس ما سره دلته تاسو وګورئ دا لیکل مې ختم کړو. 3 پاراګراف لیکل ما وکړو، 3 پاراګراف. دا اول پاراګراف دی، دا دویم او دا دریم. اوس که چیرې زه دې ته یو لیول ورکړم، مثلا دې ته ما هیډنګ 1 ورکړو، لیول 1. دا مې سلیکټ کړو، دا بل پاراګراف دې ته مې هیډنګ 2 ورکړو، او دا مې سلیکټ کړو، دې ته مې نوم ورکړو هیډنګ 3. اوس که چیرې ته غواړې چې معلوم کړي چې دا کم یو هیډنګ دی او لاندې راځم ساده لیکل کوم. ګوره ساده لیکل مې یو پاراګراف ولیکو. دا چې دی باډي ټیکسټ شو، دا لیول 3 شو، دا لیول 2 شو، دا لیول 1 شو. اوس کتل غواړې کلیک وکړه، راځه پراپرټیز د پاراګراف پراپرټیز ته چې راشي دا وایي لیول 1 دی. که په دې باندې کلیک کوم دا باډي ټیکسټ راوړي. تاسو ګورئ تاسو باډي ټیکسټ راغی. او که په دې کلیک وکړم ماته وایي دا لیول 2 دی. صحیح شو. دا دې لپاره استعمالیږي آوټلاین لیول. بس سلیکټ یې کړه. چې سلیکټ یې کړه دلته ګوره نورمال یې لیکلی دی. نورمال باندې کلیک کړه، عادي خط ته واوښت. او یا داسې هم کولی شي کلیر فارمټینګ باندې چې کلیک کړې عادي حالت ته راځي ټول. بل ورپسې موږ سره بل شی دی په دې کې رایټ لیفټ. دا خو موږ لوستی وو که نه. که چیرې لیکل موږ پښتو فارسي عربي کوو بیا رایټ لیفټ اخلو، دا ورته اخلو انتخابو. او که چیرې انګلیسي لیکل کوو لیفټ رایټ انتخابو، ځکه انګلیسي چپ طرف ته شروع کېږي. بل انډنټ دی. انډنټ وګورئ تاسو څه لپاره استعمالیږي. زه دغه یو 2 پاراګراف لیکل مې کړي. که چیرې تاسو غواړئ چې فاصله ورته ورکړئ، ګوره انډنټ بیفور ټیکس آفټر ټیکس. د ټیکس نه مخکې او وروسته څومره فاصله ورکول غواړئ تاسو دلته وګورئ. دې کې ګورئ دا فاصله اوکې کلیک کړئ، فاصله یې ورته ورکړه. که چیرې وایي چې چپ طرف ته هم فاصله ورکوم دې ځای کې هغه وبښئ هغه چپ طرف ته ده ښي طرف ته دی. نو دا زه جسټیفای کوم هم. دلته چې بیا راغلو زه ورته یم چې آفټر ټیکس مخکې فاصله نه ورکوم، خو دلته لږ زره اندازه فاصله پرېږدم ورته، اندازه فاصله یې پرېښودله ورته. لکه ته غواړې چې مثلا یو پوښ جوړ کړي، یو بل شی جوړ کړي، لږ فاصله ورته ورکړې، لکه ګټر غوندې ګټر چې موږ لوستی وو. او دې کې بیا سټایلونه هم شته، بعضې سپیشل سټایلونه دي. بعضې کسان تاسو کتل اول پاراګراف کې د اول لاین لږ زره وړاندې راوړي. که داسې غواړې دلته راشه فرست لاین ورته وایي، دون اندازه باندې د هر یو پاراګراف داخل ته راوړه. د هر یو پاراګراف اول لاین داخل ته راغی. زه ورته یم چې نه دلته نن انتخابوم. او کولی شي چې هینګینګ انتخاب کې اول لاین دې مثلا مخکې اوسي، دا نور پاراګراف دې شاته ورپسې لاندې ځوړندي. دلته ګوره دا برعکس دی. خو څوک دا نه استعمالوي. دلته به څه انتخابوئ؟ نتنګ به انتخابوي یا نن به انتخابوي. اوکې کلیک کړه، خبره خلاصه. بل موږ سره دی میرر انډنټ. په دې معنی که چیرې تاسو تغیرات راوستي غواړئ چې ټول یو اندازه شي، میرر څه ته ویل کېږي؟ آینې ته ویل کېږي، یو اندازه شي، دا ورته انتخابوي. بل موږ سپیسنګ کې ویلي وو چې که چیرې غواړئ پاراګراف بره او لاندې فاصله ورکړي. اوس ګوره پاراګراف بره فاصله شته؟ نشته. لاندې شته؟ شته. ګوره دلته هم شته ده، دلته هم شته ده، دلته هم شته، دلته هم شته، خو بره نشته ده. دا ولې؟ ځکه ګوره دلته لیکلي دي سپیسنګ بیفور نشته، آفټر شته ده. زه ورته دا آفټر یم صفر که ورته آفټر څه شو؟ صفر شو. اوس دغه فاصلې ګورئ دا به هم ټولې ختمې شي. اوکې کلیک کړئ، فاصلې څه شوې؟ ختمې شي. دا دې ځای نه موږ ورکولی شو فاصله. ګوره اډ سپیس بیفور پاراګراف، اوس یې د پاراګراف بره سر کې فاصله ورکړه، لاندې نشته. که لاندې هم فاصله ورکړئ راځه په دې کلیک کړه،
اته پوینټه فاصلې لاندې او بر د پاراګراف ورکړې ده. بیا که لرې کوې دې ځینې هم لرې کولی شي. ګوره دلته بره 12 ورکړې لاندې 8 ده. ورته هم دام څه که 0 که او لاندې سپیس دی یې فرق نه کوي. دلته لاندې دی بره دی نه پی ټي ورته ولیکه. هغه نه وروسته اوکې کلیک کړه. اوس وګورئ تاسو بره نشته لاندې فاصله شته ده پاراګراف دپاره. او که چیرې د لاینو په منځ کې سپیس ورکول غواړئ لاین منځ کې لاین سپیسینګ اوس فعلا ملټیپل د زه ورته چې نه سنګل لاین سپیس ورکړه. ګوره کمه شوه لږ زره لکه دې ځینه مونږ لوستی که نه سنګل ملټیپل څومره فاصله غواړي دا دې ځینه هم کېږي. دلته راشي ورته وایي چې وروره زه ډبل فاصله غواړم ځکه لیکل مې کم دی غواړم چې یو ورقه ځای ونیسي. اوس ګوره فاصله څه شوه زیاته شوه. بېرته راځم دلته ورته یم چې نه دغه 1.5 دا چې دی همغه سټنډرډ اندازه ده. دغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کومه اندازه څه شوه برابره شوه. بل که چیرې ته وایې چې do not add space between paragraph after the same style. اوس دلته ګوره دې پاراګراف کې لاندې فاصله شته دلته هم شته دلته هم شته. که غواړې چې یو رقم پاراګرافونو منځ کې فاصله مه ورکوه بیا لرې کوي درته. ګوره دلته لاندې فاصله نشته ده نور ټول بیا اخر کې فاصله ورکړې ده. او که وایي چې نه دا دی بیا دې نه کلیک لرې کړه اوکې کلیک کړه بېرته فاصله ورته ورکوي. دا موږ سره د سپیسینګ په باره کې خبرې چې څنګه کولی شو موږ خپل پاراګراف ته سپیس ورکو. او سیټ از ډیفالټ دې شیانو باندې خو پوهېږي چې دا څه کار کوي. چې که چیرې تاسو په دې باندې کلیک کوم اندازه مې انتخاب کړه هغه دایمي تطبیق کېږي ستاسو په پروګرام کې. ټاپ دې دپاره استعمالوو موږ دا مخکې هم ویلو چې کله زه دا ټپ بټن کیبورډ کې کلیک کوم څومره اندازه فاصله ورکړي. زه مثلا یو جدول جوړوم جدول کې غواړم چې 2 اندازه سانتیمتر یا انچ په اندازه باندې فاصله ورکړي. اوس دا اندازه زموږ چې شی د ورډ پروګرام کې نو فکر کوم چې دا سانتیمتر ده. راځم آپشن ته چې راغلم دلته جنرال ته راځم. جنرال ته څه شو جنرال ښه جنرال خو دلته نه دلته ډسپلی ته راځم وبخښئ ډسپلی نه اډوانس ته چې راغلم لاندې تاسو راشئ دلته وګورئ ستاسو د خط کش اندازه دلته تاسو ته ښیي اندازه په څه شي ده انچ ده. نو اوس دا ته غواړې چې نوم ولیکي جدول جوړ کړي د هغه نه وروسته پلار نوم ولیکي 2 انچه په اندازه باندې فاصله ورکړي. دې دپاره به راځي چېرته پاراګراف ته چې راغلی زه ورته یم ټاپس استعمالوم. ټاپس کې ټاپ سټاپ پوزیشن کله چې ته ټاپ باندې کلیک کوې څومره اندازه باندې فاصله ورکړي بیا سټاپ شي. زه ورته یم 2 انچه په اندازه باندې. ډیفالټ یې څومره ده ډیفالټ یې 0.5 ده. زه دا هم بدلولی شي ته مشکل نه دی که غواړې چې دا بدل کړي. زه ورته یم چې نه دا 2 مې ورکړه او لیکل د الاینمنټ د چپ طرف نه وشي سنټر نه وشي رایټ نه وشي ورته یم چپ طرف نه څه رقم لاین منځ کې تنها فاصله سپیس دی راشي که نه لاین دی داسې راشي نقطه نقطه که داسې لاین دی راشي. زه ورته یم چې یاره داسې یو لاین دی راشي. هغه نه وروسته څه باندې به کلیک وکړئ سیټ باندې به کلیک وکړئ. 2 اندازه باندې ټپ ته پوزیشن موږ څه وکړو اندازه مو ورته ورکړه. اوس چې کله زه ولیکم نوم مثلا نوم لیکو چې نوم بیا مې 2 نقطې سر په سر کله چې ټاپ کلیک کړم 2 انچ په اندازه باندې فاصله ورته ولیکو. بیا مې ورته ولیکو فادر نیم صحیح شو. بیا مې انټر کوم لیکو چې مثلا اسلام بیا مې ټاپ کلیک کو وګورئ ښایسته فاصله ورته ورکړه. ټپ موږ دې دپاره استعمالوو که چېرې تاسو غواړئ ټپ باندې کلیک کوئ جدول جوړوئ څومره فاصله ورته ورکړي. وروسته د هغه نه موږ سره په پاراګراف کې لاین اینډ پیج بریک آپشن دی. دا لږ زره داسې ګډې وډې غوندې آپشن دي لږ متوجه اوسئ ورته. اول یې لیکلي ویډو اور پین کنټرول. ویډو انګلیسي کې کونډې ته ویل کېږي اور پین چې دی یتیم ته ویل کېږي. خو دلته دا معنا نه ورکوي. دلته چې دی د دې معنا مطلب دا دی ګوره زه که چیرې دلته لیکل کومه دونه لیکل ما وکړو مثلا 10 پاراګراف لیکل ما وکړو دا لیکل زه ختمومه دلته راغلم د اخري پاراګراف کې دې ځای کې دونه لیکل مې وکړو دا مې ختم کړو. اوس چې زه کله لیکل کوم د هغه په تعقیب باندې تاسو ښه صحیح متوجه اوسئ. دلته د هغه په تعقیب لیکل کومه دلته ښه صحیح وګورئ تاسو کله چې دې اخري لاین ته ورسېږم یو حرف چې اضافه لیکم هلته نه ځایږي هغه ګوره د اخري لاین ته ورسېدلم یو حرف چې اضافه لیکم هغه لاندې راځي مکمل لاین دې ځان سره لاندې راوسته که نه هلته خو یو حرف نه ځایېدله د مکمل لاین ځان سره راوسته. که ته وایې چې داسې نه غواړم که چیرې تا دې نه کلیک لرې کو دا په دې معنی چې څومره بره ځایږي بره ویسه او چې څومره نه ځایږي لاندې راوړه اوکې کلیک ښه وایي دا یو پاراګراف یو حرف نه ځایېدله هغه یې لاندې راوسته چې کوم ځایېدله هغه یې بره ویو. په همدې شکل بلې لیکلي دي که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکئ کیپ لاینز ټوګیدر د دې مطلب دا دی د دې مطلب چې وروره یا دا لیکل ټول بره ویسه یا لیکل ټول لاندې راوړه. داسې مه کوه چې یو حرف لاندې دی او نور بره دی. یو جمله چې دی
یو چیز پورې ارتباط لري کوشش وکړه دا پاراګراف تکمیل کړي یا یې بره ویسه یا یې لاندې راوړه. اوس ګوره بره ځای شته نشته ځای که نه نو څه چل کوي کمپیوټر دا ټول لیکل دا یو پاراګراف مکمل دی یو حرف دپاره لاندې راوړي. تاسو وکړه یو حرف دپاره مکمل لیکلې لاندې راوستلو. او که ته وایې چې نه دا سیستم خرابوي دې نه کلک لرې که بیا څومره چې بره ځایږي بره پرېږدي چې نه ځایږي لاندې راوړي ته لیکل. په همدې شکل موږ سره بلې لیکلي دي کیپ وت نیکسټ. دا کیپ وت نیکسټ چې دی دا د پیج بریک سره کار کوي. دا پیج بریک بیفور. ستاسو که په یاد وي موږ ویلو که نه چې کله زه لیکل کوم انټر کلیک کوم څه کار کوي نوی پاراګراف ماته راوړي. یعنې په پاراګراف کې یو پاراګراف بل نوی لاین راته راوړي. ګوره بیا مې انټر کلیک کو نوی پاراګراف یې راوستو یا نوی لاین یې راته راوستو. اوس که چیرې زه وغواړم چې په انټر سره دی زما نوې صفحه راشي پیج بریک دې وشي چې دې وشي پیج بریک. پیج بریک دپاره خو موږ ویلو شارټکټ کې څه ده مثلا تا لیکل وکړو دونه لیکل اوس ته غواړې بلې صفحې ته لاړ شي کنټرول ونیسه انټر کلیک که څه کیږي نوې صفحه موږ ته راوړي. دا هم لوستي وو که نه نو. خو که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګورئ دې اپشن باندې تاسو کلیک کړئ دې باندې پیج بریک بیفور. زه چې کله لیکل کوم ما دونه لیکل وکړه انټر مې کلیک کړو بله صفحه یې راته راوستله. بیا مې څه نور لیکل وکړو یو پاراګراف صحیح شوه انټر مې کلیک کړو هغه پاراګراف لیکلی هلته پرېښودلو بله صفحه یې راته راوستل. خو دا اصلا اشتباه ده. اوس که ته غواړې چې دا ټول یو ځای شي سره دې بل سره یو ځای کوې دا لیکل د دې لیکلو لاین سر ته به راشي دې ځای کې به کلیک وکړې لاړ به شي پاراګراف ته چې راغلی دې پیج بریک نه کلیک لرې کړه ورته یې کیپ وت نیکسټ دا بره لاین سره یو ځای کړه اوکې کلیک کړه دا یې څه کړه بل سره یو ځای کړې که نه. که په همدې شکل بله صفحه ستا اوسي دلته دې لیکل کړي که نه اوس دا لیکل هم ته غواړې چې بره لاړ شي په دې کلیک وکړه پاراګراف ته راشه دې نه کلیک لرې کړه ورته کیپ وت نیکسټ دا هم بره یو ځای کړو. نو دا دې دپاره موږ استعمالو. عام حالت کې ډېر استفاده نه استفاده کېږي. ما ته معلومات شته ما خپله تر اوسه پورې دا نه دی استفاده کړی خو اپشن دی راغی څه کار کوي باید په وظیفه یې پوه شئ. بل سپریس لاین نمبر څه ته ویل کېږي سپریس لرې کول ته ویل کېږي. زه دلته راغلم 3 پاراګرافه لیکل مې وکړو. څو پاراګرافه دی غواړم هر یو لاین ته یو نمبر راشي هر یو لاین ته نمبر راشي. نمبر کوم ځای نه راځي دا موږ لوستي چې پیسټ اپ نه راځي. فایل ته چې کله راغلی پرنټ ته چې کله راغلی ګورئ دلته لاندې موږ سره اپشن دی پیسټ اپ دې ځای نه هم دا تاسو خلاصولی شئ. دلته راشئ چېرته لیاوټ ته چې راغلی وګورئ لاین نمبر په نامه باندې لاین نمبرز په نامه یو اپشن دی. دې ځای نه هم کولی شو دې ځای نه هم کولی شو چې لاړ شو لیاوټ ته لیاوټ جدا ټاپ دی. دلته پیسټ اپ پراپرټیز ته راځم دلته مې راغلم لاین نمبر باندې مې کلیک کړو ورته یم چې آټ لاین نمبرینګ د هر یو لاین ته زما څه وکړه نمبر ورکړه. نمبر د څونه شروع شي یو نه دا اپشن یې څه کار کوي بیا وروسته خبرې کوو. اوکې کلیک کړه اوکې اوس هر یو لاین ته نمبر ورکړی که نه. که ته غواړې چې په دغه لاینونو کې دغه منځني پاراګراف نه نمبر دې لرې شي دې ته دې نمبر نه وي بیا به راشي چېرته هوم ته چې راغلی پاراګراف ته چې راغلی پراپرټیز کې دلته به سپریس لاین نمبر باندې کلیک وکړي یعنې دې نه لاین نمبر څه که ختم که. نو څه وګوره صرف هماغه مشخص پاراګراف نه نمبر څه کو ختم یې کو بیا راشه کلیک کوه ورته چې نه دې ته دې نمبر اوسي. یعنې په دې معنی چې دغه موضوع چې دلته ده دا د دې سره ارتباط لري دا پاراګراف چې دی منځ کې هسې هوایي راغلی دی لرې کولی نه شي نو په دې خاطر دا څه کوي نمبر ورته ورکوي بیا 1 2 3 بیا په تعقیبي دې ځای نه نمبر ورکوي ورته. نو هغه نه لاندې بل موږ سره یو اپشن دی په نوم د ډو ناټ هایپنیټ. هایپن څه ته ویل کېږي هایپن دغه بټن ته ویل کېږي ګورئ تاسو دغه منفي علامه ګورئ دې ته هایپن ویل کېږي. بعضې اوقات کې که چیرې تاسو په یاد زه چې کله لیکل کوم اوس ما یو پاراګراف لیکل وکړو دې ته راغلم فاصله مې ورکړه یو لغت زه لیکم یا هېڅ فاصله نه ورکوم دا لیکلو ته دوام ورکوم لیکل ته مې دوام ورکړه دې ځای کې دونه لیکل مې کړو خو دې لاین اخري ته چې راشم فاصله ورکوم سپیس لیکم افغانستان چې لیکم ټول هلته نه ځایږي لاندې راوړي ګوره ښه. نو ته ورته وایې چې یاره ورور داسې مه کوه چې څومره لیکل بره ځایږي بره ویسه چې نه ځایږي لاندې راوړه خو منځ کې یو داسې منفي علامه ورکړه چې سړی پوه شي چې دا لغت بر لاین سره ارتباط لري دې ته هایپن ویل کېږي. دا د کوم ځای نه کېږي دا چې کله تاسو راشي چېرته لیاوټ ته راشي لیاوټ کې ګوره هایپنیشن په نوم باندې موږ سره کمانډ دی دلته چې کله راشي دلته هایپنیشن آپشن ته به راشي او دې باندې به کلیک وکړي اټومیټیکلی هایپنیټ ډاکومنټ کوم ځای کې چې یو لغت ناتکمیله نیم بره نیم لاندې هغه ته څه وکړه هایپن ورکړه اوکې کلیک ګوره اوس ماته وایي دلته دغه لغت باید نیم بره اوسي نیم لاندې اوسي او دلته یو غوندې ډاش ورکړی دی که نه چې دا لغت دې سره ارتباط لري یعنې ختم نه دی لاندې نور هم پاتې دی. اوس که ته وایې چې یاره دغه هایپنیشن دې ختم شي دلته دې نه بیا پاراګراف ته راشه پاراګراف ته چې راغلی ډو ناټ هایپن باندې کلیک یا ډو ناټ هایپنیټ یا ډو ناټ هایپن اوکې کلیک هایپنیشن څه کو
ختم که هماغه پخوانۍ قصه هم پخوانۍ خبرې دي. په همدې شکل باندې نورې آپشنې دي موږ سره. دا ټکس باکس آپشن څه کار کوي؟ دا ګوره موږ مخکې هم لوستی وو. همدغه آپشن چې تاسو ګورئ دلته دې کې همدغه جسټیفای چې دی لیفټ ټو رایټ هائی دا جسټیفای هلته هم دی. زه د مثال په طور باندې لیکل کوم دلته ما ډېر لیکل وکړو دونه لیکل مې وکړو او دې لیکلو کې ما یو پاراګراف یو ټکس باکس راوسته. ګوره هغه آپشن اوس فعاله نه دی. دلته راشي ټکس باکس ته ټکس باکس مې واخیستو ډرا ټکس باکس باندې کلیک یا دې کې تیار جوړ ټکس باکسونه مې واخیستو دې باندې ما کلیک کړ. دا ټکس باکس راغی که نه راغی دا اوس ګورئ دا ټکس باکس دی. اوس که چیرې ته غواړې ګوره اول خو لاړ شئ هغه آپشن وګورئ ستاسو فعاله شو دلته راشئ دا آپشن فعاله شو که نه شو. که چیرې تاسو دلته آل باندې کلیک وکړو اوکې هم کلیک کړو دغه لیکل نه دي دا لیکل که چیرې ضرورت وسي دا مثلا ځای ولري دا به بره راځي دې خوا ته داسې بره به نږدې کېږي دلته دا لاین چې دی دې ځای کې ګوره لیکل کم دې ته نږدې کېږي. که چیرې دلته هغه وکړو دې ته نږدې کېږي. خو دلته مختلف آپشن یې ته کومه څه غواړې صرف اول لاین چې دی اول او آخري لاین چې دی لږ زره هغه کې ټایټ کې درته ګوره ټایټ او که چیرې وایي چې نه فرست لاین اونلی یا لاست لاین اونلی او که وایي چې نه بیخي مې ټایټ کړه اوکې کلیک نه ټایټ کړي یعنې دا لیکل دې ته نه جوخت کېږي. خو دې سره به تاسو چل کوئ دلته به راځئ شیپ ته فارمټ ته دې ځای کې به تاسو د آپشن ورته انتخابوئ چې مثلا دا په کوم شکل غواړئ په دې شکل غواړئ په دې شکل ګوره مختلف آپشن دي موږ ته بهایند ټکس غواړئ ان فرنټ اف ټکس غواړئ څه رقم غواړئ صحیح ده. نو په دغه شکل هغه لیکل ځان خپل اډجسټ کوي چې څومره ضرورت وي نږدې کېږي ورته ځان اډجسټ کوي ورته او چې ضرورت نه وي نه اډجسټ کېږي. نو په دې شکل تاسو کولی شئ په پراپرټیز کې موږ سره پاراګراف کې دا آپشن څه کوي فعاله کوي. اوس ولې کار نه کوي ځکه چې موږ په هغه باندې کلیک نه دی کړی. دا موږ سره څه شي آپشن دی د پاراګراف آپشن دی. ورپسې موږ سره د سټایل آپشن دی. سټایل آپشن یې موږ مخکې هم لوستی دی بیا هم په خبرې کو په دې کلیک وکړئ دلته موږ ته ټول دا سټایلونه ښیي ګورئ دا سټایلونه دي. که چیرې ته یو سټایل غواړئ چې هغې کې تغیرات راوړئ مثلا څنګه تغیرات راوړئ اوس زه دا لیکل ما کړي دي دا دې لیکلو باندې که چیرې زه یو پاراګراف لیکل اخلم که په چیرې دې باندې زه دا سټایل اپلای کړم ګورئ هیډنګ 1 اپلای کړم هغه دغسې رنګ ځان ته اخلي لیکل څه کېږي 14 کېږي کیلیبري لایټ ته بدلېږي او رنګ څه رقم کېږي دې شکل ته بدلېږي. دا که غواړې ته بدل کړي ګوره دې هیډنګ 1 باندې کلیک وکړه دلته داسې هم کولی شي چې رایټ کلیک وکړي رایټ کلیک موډیفای ته راشي موډیفای ته چې راغلی ورته زه دا داسې نه غواړم رنګ دې د ده څه رقم وي رنګ دې د ده زه ورته وایم چې یاره دقسې رنګ دې واخلي ځان ته او بولډ دې وي صحیح شوه او اندازه د 14 نه 18 دي. که نور څه تغیرات راوړئ فونټونو کې مثلا فونټ یې بدلئ پاراګراف ته فاصله ورته ورکړئ بارډر ورته ورکړئ نه ورته نور شیانو ته ضرورت نشته دی فقط اوکې کلیک اوکې چې د کلیک هغه لیکل څه شو بدل شو. یعنې دې ځینې تاسو پراپرټیز بدلولی شي. اوس وګورئ زه چې کله لاندې راځم لیکل کوم لیکل زما ساده دي که نه دي خو که چیرې دا زه سلیکټ کړم دا هیډنګ 1 پې کلیک کړم هماغه نوی سټایل پې اپلای کېږي ځکه موږ موډیفای کړو بدل هم کړو. دې ځینې تاسو سټایلونه بدلولی شي دغه سټایلونه نه دي چې څومره سټایلونه دا جوړ شوي دي. او که چیرې ته غواړې چې یو لیکل دې کړي هغه نه دا سټایل ختم کړي کلیر فارمټینګ باندې کلیک کړه سټایل څه کېږي ختمیږي. او که چیرې ته غواړې په دې باندې یو سټایل اپلای کړي اپلای سټایل باندې کلیک کړه کوم سټایل اپلای کړي هیډنګ 1 اپلای کلیک کړه دا ګوره اپلای شو پکې. که تغیرات دې راوستلو مثلا دا مې څه کړو بېرته مې نه کړو اوکې مې کلیک کړو دلته تغیرات نه راغلي ری اپلای باندې کلیک کړه تغیرات څه کېږي راځي. او که غواړې چې بېرته دا خپل حالت ته راشي دې باندې رایټ کلیک کړه وګورئ دلته موږ سره په نوم د ریسټ چې شته که نشته که نه موډیفای ته راځئ دې ځینې تغیرات پکې راوړئ اندازه ورته څومره 14 کرته او اسانه طریقه یې دا ده چې کله نوی ډاکومنټ تاسو واخلئ خپله چې کله لیکل کوئ سټایل څه کېږي اما پخواني حالت ته راځي په دې کلیک وکړئ اوس وګورئ هیډنګ 1 بېرته پخواني سټایل ته راغی. که چیرې رانغی تاسو کولی شئ تغیرات راوړئ. دا موږ سره د فونټ پراپرټیز بیا لاندې موږ سره نور پراپرټي شته مثلا ته کولی شئ یو بل سټایل دلته آرټ کې نوی سټایل ځان نه جوړ کړي د چا په نامه یې جوړی سټایل زه د سټایل جوړوم د رحمت الله په نامه باندې رحمت الله خان په نام سټایل جوړوم ښه سټایل د پاراګراف دپاره جوړی که د حروفو دپاره جوړی که د ټیبل دپاره زه د پاراګراف دپاره ښه څه رقم زه چې کوم پاراګراف باندې سټایل تطبیق کړم د هغه لیکل د 12 شي او بل فونټ دې څه رقم وي فونټ دې ټایم نیو رومني صحیح شوه او په همدې شکل رنګ شیانو بدلی او فونټ ته راشه دلته ګوره فونټ ته چې راغلی ورته یم فونټ ته راشه رنګ دې څه رقم وي رنګ یې زه ورته یم چې یاره رنګ دې په دغه شکل بدل شي دې شکل ته ښه اندازه یې 12 ته بولډ هم شي او 12 هم وي بس همدا صحیح ده او لیکل دې دغه ټول څه کېږي غټو حروفو ته واوړي اوکې مې کلیک کړو او اوکې مې کلیک کړو اوس ما سره رحمت الله په نامه باندې یو سټایل شته که نشته هلته راغلی دی زه چې اوس دلته کله لیکل کوم ګوره هماغه سټایل کې راځي دلته راځم کلیر فارمټینګ باندې کلیک کوم چې سټایل ساده شي ساده سټایل شو اوس که ته غواړې دې باندې هغه رحمت الله سټایل بدل کې اپلای کې دا سلیکټ کړه راځه ته دې باندې رحمت الله سټایل اپلای کړه ټول لیکل څه شو خپله منظم شو
نو دې په دغه شکل موږ کولی شو کسټم سټایل هم ځان ته جوړ کړو او د جوړ شوي سټایلونو هم هغه څخه هم استفاده وکړو چې بیا د سټایل نو په کار کلیر فارمټینګ باندې کلیک سټایل څه کېږي ختمیږي دې باندې کلیک راشه کلیر فارمټینګ دې ځای کې مشته او دې ځای کې مشته دواړه یو شی تفاوت نه لري نو دا موږ سره د هوم ټاب مکمل کمانډونه او پراپرټیز سبا ته بل خیر سره انزرټ ټاب باندې خبرې کوو سوال نه لرئ